بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. دوم فصل یو بودی حرکت ته برازو. یو بودی حرکت یعنی څه شي؟ جسم چې کله پر یو بود باندې روان وي په داسې حال کې چې بلې خواته کاټ نسی، نه د وای محور نه د ایکس بخښدي نه د زیډ محور، دې ته یو بودی حرکت ویل کېږي. که چیرې یو جسم په یو مستقیم خط سره روان وي او هیڅ د مستقیم خط څخه لږ څه انحراف هم ونه کړي، دې ته یو بودی حرکت ویل کېږي. یو بودی حرکت کېدای سي مخ ته یا هم کېدای سي شاته وي، یعنې کېدای سي یو جسم یا مخ ته ولاړ سي یا شاته ولاړ سي، یا قیمت مثبت سي یا هم منفي سي، په دواړه حالتو کښې دې ته یو بودي کې حرکت ویل کېږي. نه یوازې دا چې د ایکس پر محور کولی سي د وای پر محور باندې هم دغه فاصله طی کړي. یو جسم که چیرې موږ او تاسو د مځکې د سطحې سره عموداً پرتابوو، یعنې دی عموداً دا فاصله طی کوي لوړ ځي یو خواته، نو خو تر یو ځای پورې رسېږي، بېرته همغه نقطې څخه دی په حرکت پیل کوي او لاندې خواته راځي. د ده دغه مسیر د وای پر محور باندې دی، یعنې نه د ایکس پر محور فاصله وهلې، نه د زیډ پر محور فاصله وهلې ده، بلکې تغییر یې یوازې د وای پر محور نظر ارتفاع یا عمودي محور ته طی کړی ده، چې دې ته یو بودي حرکت ویل کېږي. په یو بودي حرکت کښې یا په نوموړي فصل کې موږ او تاسې لاندې موضوعات ولرو. هیله ده چې کتابچه او قلم به درسره وي او دغه موضوعات ترجمې که درسره لیکئ ولیکئ. پوزیشن یعنې موقعیت، ولاسټي سرعت، سپیډ چټکتیا یا تیزی یا رفتار، انسټانټینوس ولاسټي لحظوي سرعت، and انسټانټینوس سپیډ او لحظوي تیزی یا لحظوي چټکتیا. بله موضوع چې موږ او تاسو به په نوموړي فصل کښې سره ووایو کنسټانټ ولاسټي یا ثابت سرعت دی. بل هم اکسلریشن تعجیل به سره وپېژنو. په یو بودي کښې تعجیل څه ته ویل کېږي؟ موشن ډیاګرام د حرکت ډیاګرام به سره ترسیم کو، یعنې فاصله نظر وخت یا سرعت نظر وخت یا هم تعجیل نظر وخت څه معنا لري، څنګه تعبیر کېږي. بل هم بله موضوع پارټیکل انډر کنسټانټ اکسلریشن، یو ذره چې تر ثابت تعجیل لاندې وي د هغه حرکت به سره مطالعه کو. بل هم فریلی فالینګ آبجیکټس په آزاد سقوط په ډول سره د اجسامو حرکت چې هغه معمولا د وای پر محور وي، یا نظر و مځکې ته په عمودي محور سره د اجسامو حرکت چې هغه هم یو بود دی، یوازې د وای بود. په آخر کې به هم کینیمیټیک اکویشنز د حرکت و معادلو ته راسو او هغه به هم یا په ثبوت ورسو او سره حل به. تر اوسه پورې موږ او تاسو میخانیک فزیک وایو. میخانیک فزیک یعنی د اجسامو ظاهري وضعیت څېړل. که چیرې یو جسم وي نو چې آیا دا د سکون په حال کښې دی او که د حرکت په حال کښې دی، د ده همدغه د سکون یا د حرکت حال څېړنه دې ته میخانیک فزیک ویل کېږي. یو جسم که چیرې د سکون په حال کښې وي، دا معنا لري چې پر ده باندې قوې وارده سوي دي، د دا ټولو قوو مجموعه یو د بل سره په انډول او په تعادل کښې ده، نو ځکه دی د هغه د سکون حال ته را رسولی دی او نظر ماته دی حرکت نه کوي، یا نظر یو بلې نقطې ته دی په حرکت کښې نه دی. دغه د سکون حال مطالعه کول دې ته میخانیک وایي. یا په بل عبارت یو جسم که چیرې د حرکت په حال کښې وي، دغه د حرکت حال یې د دې یعنې دا قوې دلته په وارده سوي دي او د قوو په نتیجه کښې نوموړی جسم په حرکت راغلی دی. دغه حرکت مطالعه کول دې ته میخانیک ویل کېږي. فزیک څو ابعاد لري چې یو اپټیکس یا نور دی، بل میخانیک دی یعنی سټډي اف موشن د حرکت مطالعه ده، بل الکتریسيټي یا برق دی، بل هیټ یعنی تودوخه ده، دغسې نور نسبیت لري و کوانټم فزیکس لري و د مګنیټیزم یا د مقناطیسیت برخه ده. خو موږ او تاسې دلته منظور او هدف مو دا دی چې میخانیک فعلال مطالعه کړو. میخانیک په دوه ډوله دی چې یو هم د کینیمیټیک علم دی، بل هم د ډینامیک علم دی. هغه میخانیک چې په هغه کښې موږ او تاسې ته حرکت راشي، ګوره سکون یې دلته نه دی راوستی، یوازې د حرکت میخانیک په دوه ډوله دی، یو کینیمیټیک و یو ډینامیک و. په ځینې نورو کتابو کښې بیا میخانیک راخیستی دی، په دوه ډوله یې تقسیم کړی، یو یې د سکون حال دی، بل یې هم د حرکت حال دی. د اجسامو د سکون حال مطالعه کولو ته سټاټیک ویل کېږي او د اجسامو د حرکت حال مطالعه کولو ته ډاینامیک ویل کېږي. ډاینامیک بیا په دوه ډوله دی، یو کینیمیټکس او بل کینیټکس دی. کینیمیټکس عبارت د هغه علم څخه دی چې په هغه کښې د اجسامو حرکت په نظر کښې نیول کېږي بغیر د کومې قوې څخه یا بغیر د علت څخه،
دا جسم ولې په حرکت کښې دی. هغه علت که چیرې په نظر کې ونه نیسو هغه ته کینمیټیک ویل کېږي، او که چیرې قوه یا د جسم علت مو په نظر کې ونیوئ هغه ته به کینیټیک علم ویل کېږي. د کینمیټیک تعریف داسې راته بیان کړی دی: describes motion while ignoring the external agent. د حرکت مطالعه کول په داسې حال کې چې د باندني قوې څخه موږ او تاسو صرف نظر وکړي. باندني کومه قوه ده؟ هغه قوه چې د یو جسم حرکت تعریفوي. یو جسم ولې حرکت کوي؟ ځکه چې د باندې خوا څخه یو قوه عمل وکوي. که چیرې د همغه قوې څخه صرف نظر وکړو د دغه اجسامو حرکت مطالعه عبارت د کینمیټیک څخه ده. د اوس لپاره موږ او تاسو صرف دا په نظر کې نیسو چې اجسام په یو بود سره حرکت وکړي. صرف د جسم یو بودي حرکت، لکه دا موټر د یو مستقیم سړک پر مسیر باندې دی په حرکت کښې دی، یا هم د ختیځ لوري یا هم د لویدیځ لور ته روان دی، خو مقصد صرف یو بود د ایکس بود هم په نظر کښې نیولی دی. دې ته ویل کېږي د کینمیټیک علم. اجسام معمولا په 3 ډوله په حرکت کښې دي. په فزیک کښې د اجسامو حرکت په 3 ډولو سره تعبیر شوی دی. یو انتقالي حرکت دی یا ترانسلیشنل موشن. ترانسلیشنل موشن د اجسامو انتقالي حرکت چې جسم د یوې نقطې څخه و بلې نقطې ته په مرور د زمان انتقال سي، حرکت وکړي. د A نقطې څخه د انتقال سي د B نقطې ته. دا هغسې انتقال وي چې بازګشت نه وي پکښې کې، بیرته راتګ نه وي پکښې کې. یعنې صرف په مستقیم کرښه باندې یو جسم د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال شو، بس دې ته ترانسلیشنل موشن ویل کېږي. لکه ښه مثال یې په عکس کې دغه د موټر مثال دی چې دی د سړک د یوې نقطې څخه را انتقال شو بل نقطې ته، دې ته ترانسلیشنل موشن ویل کېږي. بل هم روټیشنل موشن دی. روټیشنل موشن یعنی دوراني حرکت. دوراني حرکت عبارت د هغه حرکت څخه دی چې یو جسم په یو مشخص دور سره بیرته همغه نقطې ته راوګرځي. د یو جسم ابتدا او اخرنۍ نقطه یعنی د انتها نقطه یې سره مساوي وي. که چیرې د ابتدا او انتها نقطه په یو دور کې سره مساوي شول دې ته دوراني حرکت ویل کېږي. دوراني حرکت کېدای سي یا منظم هندسي شکل ولري یا غیر منظم هندسي شکل. موږ او تاسو سهار راکښېنو، ځو خپلې وظیفې ته، ماښام بیرته راځو کور ته. دغه هم یو دوران سو، خو غیر منظم دوران دی. یا په بل عبارت مځکه په یو منظم هندسي شکل د لمر په شاوخوا باندې یو دور بشپړوي چې دا هم یو دوراني حرکت سو، لیکن دا بیا منظم هندسي شکل لري. بل وایبریشنل موشن یا هم اهتزازي حرکت دی. اهتزازي حرکت هغه حرکت ته ویل کېږي چې د یو مستقرې او ثابت نقطې و دواړو خواو ته یو جسم په مکرر ډول سره په تکراري ډول سره حرکت وکړي. چې تر ټولو ښه مثال یې ساده رقاصه یا هم سیمپل پنجولم دی. سیمپل پنجولم داسې ډیزاین شوی، داسې جوړ شوی دی چې دی د یو مستقرې نقطې د یو تعادل محور شاوخوا ته یعنی دواړو خواو ته په تکراري ډول سره حرکت وکړي. د A نقطې څخه B ته راسي، د B څخه عبور وکړي C ته ولاړ سي، د C څخه بیرته بازګشت وکړي B ته، بنا د انرشیا د قانون په اساس و A ته ولاړ سي. دغه د A او C ترمنځ تګ او راتګ چې د B د محور و دواړو خواو ته دی په تکراري ډول سره حرکت یې عبارت دی له وایبریشنل موشن یا اهتزازي حرکت څخه. موږ او تاسو به فلحال په دغه درو سره حرکتو کښې اول انتقالي حرکت ته راسو. د یو جسم انتقالي حرکت هغه هم پر یو مستقیمه کرښه سټریټ لاین باندې چې تر ټولو اسانه سټریټ لاین یې د ایکس محور دی. وروسته په اخر کښې د وای محور ته ولاړ سو چې هغه هم د وای پر محور باندې یو بودي حرکت عبارت د فری فال یا هم د سقوط آزاد څخه دی. تر هر څه د مخه اول باید موږ او تاسو د جسم موقعیت وپېژنو چې موقعیت یعنې څه شي. موقعیت یا پوزیشن، همیشه پوزیشن یا موقعیت نظر یو بنچمارک، نظر یو د اساس نقطې ته ټاکل کېږي چې اساس نقطه معمولا د ایکس پر محور باندې 0 ده. یعنی که چیرې وایي چې دا جسم په 2 مترۍ کښې واقع دی د ایکس پر محور، دا معنا لري چې د اساس نقطه یې هغه بنچمارک یې د 0 نقطه ده د ایکس پر محور. پر همدغه بود د 0 د نقطې څخه دی په 2 متره واټن باندې موقعیت لري. دې ته پوزیشن یا موقعیت ویل کېږي. که چیرې یو څوک وایي چې فرضاً په سیم کښې احمد د محمود څخه په 5مه چوکۍ باندې ناست دی، نو خو دلته یو د ابتدا نقطه معینه سول که یا هغه د ابتدا نقطه یې د احمد چوکۍ سول چې محمود
15 متره کې ورته واقع دی، عالی په 21 متره کې ورته واقع دی، سکندر فرزن په 4 متره کې ورته واقع دی. دا دلته یو بنچمارک یا یو اساسي نقطه وټاکل سول. د هغه د رویه څخه موږ او تاسې د اجسامو نور موقعیتونه تعینوو. هغه نقطه د اکس پر محور باندې صفري نقطه ده چې جسم په 2 متري واټن کې ورته واقع دی. که چیرې چپ طرف ته یا کښته خواته یو جسم واقع و، هغه موږ او تاسې په منفي سره تعبیروو. بل براسو تغیر مکان ته ډسپلیسمنټ. تغیر مکان یا ډسپلیسمنټ یعنی یو جسم د یوې نقطې څخه څومره انتقال کړی دی، څونې یو جسم نظر یوې نقطې ته تغیر د مکان، تغیر د موقعیت یې کړی دی. آیا په مثبت طرف باندې تللی دی او که منفي خواته تللی دی. که چیرې د راسته طرف ته تللی وي د اکس، موږ او تاسې مثبت فرض وو. که چیرې د اکس و چپه طرف ته تللی وي، موږ او تاسې منفي فرض وو. دغه انتقال عبارت دی د تغیر مکان څخه. د صفر څخه یو جسم په 2 متري کې واقع دی، دې ته تغیر مکان یا هم ډسپلیسمنټ ویل کېږي. ډسپلیسمنټ یا تغیر مکان کېدای شي مثبت یا کېدای شي منفي وي، یعنی چینج ان پوزیشن، تغیر په موقعیت کې، بس دې ته ډسپلیسمنټ ویل کېږي. په فزیک کې هر کله که چیرې تاسو علامه د دلتا ولیده، دلتا په معنا د تغیر ده. دلتا اکس یعنی د اکس پر محور باندې تغیر. د اکس پر محور باندې تغیر دا معنا چې اخرنی موقعیت منفي اولنی موقعیت. دلتا همیشه په معنا د اخري منفي اولیه دی. که چیرې دلتا اکس وو، یعنی د اکس پر محور اخرنی قیمت منفي د اکس پر محور اولنی قیمت. که مو دلتا وای ولیدی، یعنی د وای پر محور اخرنی قیمت منفي د وای پر محور اولنی قیمت. که مو دلتا زیت ولیدی، یعنی زیت اف منفي زیت آی. اف ځکه راوړی دی چې اف په معنا د فاینل او آی په معنا د انیشیل یا د ابتدا دی. دلتا اکس چون ډسپلیسمنټ یا تغیر مکان دی، په اس آی یعنی سیستم انټرنیشنل کې بین المللي سیستم کې 1 متر دی. تغیر مکان هغه اوږدوالی راشي موږ او تاسې ته طول راشي. دا په یاد لرئ چې تغیر مکان یعنی دلتا اکس یا ډسپلیسمنټ یو وکتوري کمیت دی او کېدای شي مثبت یا کېدای شي منفي وي. را به صاحب ته دا شکل به سره مطالعه کړو. دا مثال مختم یو راته راځي. د اکس پر محور باندې موټر په حرکت کښې دی، یعنی پر یوه بود باندې حرکت کوي، هېڅ نه کاټېږي، نه د وای پر محور نه زیډ پر محور باندې هېڅ دی تغیر نه خوري، پر مستقیمه کرښه باندې روان دی. که چیرې دا موټر د ا په نقطه کې قرار ولري، د ا په نقطه کې واقع وي، یا د صفري نقطې څخه دی 10 متره مخته تللی دی. د دغه 10 متري څخه وروسته موږ د سرعت او د تغیر مکان په نظر کې نیسو. نو خو په 10 متري کې دا د اولنۍ نقطه سول، چون موږ او تاسې د دغه ځای څخه د موقعیت بالا په نظر کې نیسو. یعنی د ا په پوزیشن کې دی، ګوره دلته پوزیشن لیکلی دی، د ا پوزیشن، بی پوزیشن، سی، ډي، ای، اف پوزیشنونه دي. دغه نقطې دي د په شکل کې چې ترسیم شوي دي. د ا په نقطه کې دی په 10 متري کې واقع دی. د بی په نقطه کې وګوره دلته د 50 یو سره تیر شوی دی. ګوره د اکس محور دی، هغه په متر سره اندازه شوی. د بی د نقطې وروسته د بیرته شاته کړی دی، شاته تللی دی، دا د سی نقطې ته راغلی، د سی څخه بیرته شاته یې کړی دی، د ډي نقطې ته د هغه څخه شاته شوی ای او بالاخره اف ته تللی دی. دا هم د اکس محور دی، دا هم د اکس محور دی. دوه جلا جلا ځایو کې صرف د عکسونه اخیستي دي او هغه یې ترسیم کړي دي. ښه، د ا په نقطه کې دی په 10 متري، د بی په نقطه کې ګوره دی، د ا په نقطه کې د اکس پر 10 متري باندې واقع دی، د بی په نقطه کې په 250 متري کې واقع دی. په هر لسمه ثانیه کې د عکسونه اخیستي دي. د ا نقطې څخه په لسم ثانیه کې عکس اخیستی، د بی د نقطې څخه بیا په لسمه ثانیه کې عکس اخیستی، د سی د نقطې څخه بیا په لسمه ثانیه کې عکس اخیستی، همدارنګه په هر لس ثانیو کې د یو عکس اخیستی دي. دغه شکل ته پکټوریل ایمیج ویل کیږي. پکټوریل ایمیج یعنی د تصویري شکل، د خود هغه اصلي شکل چې د څخه کوم تصویر اخیستل شوی دی هغه رسم کړی دی. دا بل هم ګرافیکي شکل دی، ته ګراف ویل کیږي. او دا هم ټیبل دی. ټیبل یعنی په یو ټیبل کې د پوزیشن، موقعیت او د وخت، یعنی په کوم څو ثانیې کې د پوزیشن دی او په څو متري کې د اکس پر محور باندې واقع دی. دا ټول په یو ټیبل کې د ترسیم کړی دی.
دا درې شکلونه سره وپېژنئ. اول پکټوریل ایمیج دی، د جسم تصویر یې اخیستی دی چې چیرې واقع دی. بل دې ته فیګر ویل کېږي یا هم ګراف ویل کېږي، دا یې په ګرافیکي شکل باندې. اکس یې نظر وخته تعبیر کړی دی، یعنې تغیر مکان نظر وخته په څه ډول سره تعبیر کېږي، او دې ته هم ټیبل ویل کېږي. په 0 ثانیه کې دی په 10 متره کې دی، 10 ثانیې بعد 52 متره ته تللی دی، 20 ثانیې کښې دی بیرته راګرځېدلی 28 متره یې طی کړې ده، په 10 ثانیې کښې دی بیرته همغه 0 نقطې ته راګرځېدلی دی د موټر، په 40 ثانیې کې دی تر 0 نقطې هم ورتېر سوی دی، منفي 20 متره یې تغیر مکان کړی دی، په 50 ثانیې کې تر هغه لا شاته تللی منفي 53 مترې ته ځان رسولی دی. که چیرې په ګرافیکي شکل باندې تعبیر کې عمودي محور یې تغیر مکان یعنی اکس ترسیم که او افقي محور یې ټي یعنی وخت په ثانیه سره ولیکه. 0 نقطه خو نو د اکس د همدغه ده، که چیرې لوړې خواته په حرکت کړی وي هغه لوړ دلته مثبت کمیتونه اخلي، او که چیرې تر 0 تر اکس یې لاندې خواته حرکت کړی وي تغیر مکان یې منفي وي، بیا نو د 0 څخه لاندې موږ او د ګراف ترسیموو. په 0 نقطه کې دی چیرې وو؟ په 10 مترې کې وو. 10 ثانیې وروسته چیرې رسېدلی دی؟ 250 تقریبا همدغه نقطه ده دلته سره وصل شه، یعنې د دې ځای څخه د سرعت اضافه کړی بالاخره دلته 250 مترې ته راغلی. د 250 مترې څخه بیرته د شاتګ کړی دی، یعنې ګراف کښته کېږي، خو چون شاتګ یې کړی دی، سی نقطې ته را رسېدلی دی. سی نقطه یې عبارت دی د 28 مترې څخه، تر 28 مترې بیا پسې راتېر سوې ده، یعنې 10 ثانیې وروسته بیرته 0 نقطې ته راغلی ده، ډي ته راغلی دی. تر هغه وروسته منفي 20 ګوره تر هغه لږ کښته سوی دی، منفي خواته بلکل حرکت کړی. 10 ثانیې وروسته بیا تر هغه لږ کښته سوی دی او منفي 53 متره یې تغیر مکان کړی دی. دا یې هغه ګرافیکي ډول تعبیر و چې د دې ټیبل مو په ګرافیکي ډول سره ترسیم کړي. را بسو اوس د فاصلې او د تغیر مکان ترمنځ توپیر. فاصله څه معنا لري او تغیر مکان څه شي؟ فاصله صرف یو ځای پر یو بود باندې څېړنه، دې ته فاصله ویل کېږي. د یو بنچمارک نقطې د یو اساسي نقطې څخه یو جسم څو متره لیرې دی، دغه مثبت قیمت ته فاصله ویل کېږي. برعکس یو جسم د 0 نقطې څخه د اساسي نقطې څخه په څو مترې کښې د مثبت لوري ته یا منفي لوري ته پروت دی، دې ته بیا تغیر مکان ویل کېږي. یو جسم نظر یو اساسي نقطې ته څونې خپل ځای ته تغیر ورکړی دی، آیا راسته خواته تغیر ورکړی او که چپه خواته تغیر ورکړی، لوړې خواته تغیر مکان کړی او که کښته خواته تغیر مکان کړی، دې ته ډسپلیسمنټ ویل کېږي. ډسپلیسمنټ یعنی تغیر مکان. فاصله همیشه مثبت قیمت دی، تغیر مکان همیشه منفي دی. یو جسم که چیرې منفي خواته واقع یا مثبت خواته واقع فرضاً په 5 مترې کې موږ ورته وایو د فاصله 5 متره ده، ولو که چپه طرف ته که راسته طرف ته بس هغه 5 متره ده. لیکن که چیرې د 0 راسته طرف ته واقع مثبت 5 متره او که چپه طرف ته واقع منفي 5 متره تغیر مکان دی. نو بناءً تغیر مکان ډسپلیسمنټ کېدای شي مثبت یا منفي، لیکن فاصله همیشه موږ ورته د مقدار راشي چې هغه همیشه مثبت وي. د اکس پر محور باندې تغیر مکان څه مال صفر کېږي. د اکس پر محور باندې تغیر مکان په دا عکس کې ورته وګورئ. فرضاً یو نفر دی په د باسکټبال د میدان د سر څخه د حرکت پیل وکړي ولاړی تر پایه پورې دغه جالي پورې رالي، د دې ځای بیرته حرکت وکړي رالي و دغه سر ته. که فرضاً 20 متره دی مخته تللی او 20 متره شاته راغلی، د فاصله څو سول؟ نو خو 20 جمع 20 سول 40 متره. د ټوټل 40 متره فاصله طی کړله، 40 متره فاصله یې طی کړله. دا خو فاصله سول مثبت 40 متره، و 20 متره یو خواته ولاړی، 20 متره بیرته راغلی د بلې خواته. اوس نو تغیر مکان یې څو سو چې 20 متره د مثبت لوري باندې ولاړی او بیرته بازګشت یې وکړي، بیرته راتګ یې وکړي، هغه منفي 20 متره. نو کله چې دواړه سره جمع کړي مثبت 20 متره او منفي 20 متره چې دواړه سره جمع کړي تا ته 0 په لاس درکوي. یعنی نوموړي نفر تغیر مکان نه دی کړی، صحیح ده مخته ولاړی خو بیرته شاته خو راغلی که یا د خپل مکان یې نه دی پرېښی. یو معنا داسې راځي
یعنی مخ ته ولاړی ولې په هماغه اندازه بیرته شاته راغلی، بیرته هماغه نقطې ته راغلی. د اخرنۍ موقعیت او اولنۍ موقعیت دواړه سره مساوي سو، ایکس اف او ایکس آی دواړه سره مساوي سو، اخرنۍ پوزیشن او لومړنۍ پوزیشن دواړه سره مساوي سو. بنا ان وایو چې د تغیر مکان څه شو؟ صفر سو. یعنی کېدای شي د ایکس آی پر ځای باندې بیرته ایکس اف قیمت ولیکې، انو ایکس اف منفي ایکس اف فاینل پوزیشن منفي فاینل پوزیشن دواړه معینې نقطې دي، بنا هغه صفر کېږي. رابسو بلې موضوع ته چې هغه د ډسپلیسمنټ او ډسټنس یعنی د تغیر مکان او فاصلې سره تړاو لري، چې هغه عبارت د سرعت او تیزی او چټکتیا څخه ده. په نړۍ کې چې هر شی الله پاک پیدا کړی دی پر هغه باندې وخت تیریږي. وخت یو داسې فکټور دی چې هغه هیچا ته نه ګوري او یو بودی کمیت دی. پر هر حرکت لرونکی جسم، متحرک جسم او یا هم پر ساکن جسم باندې وخت خامخا تیریږي. اوس نو کچیرې د حرکت په وخت لږ وي، یعنی یو جسم زیاته فاصله په کم وخت کې طی کړي، دی څه رقم فزیکي فکتور لري. او یا هم کچیرې یو متحرک جسم نظر وخت ډیر کرار روان وي، دی درلودونکی د کم فزیکي فکتور دی. رابسو هغه فزیکي فکتور به مطالعه کو. د اجسامو فاصله نظر و وخت عبارت د تیزی یا چټکتیا یا رفتار څخه ده. سپیډ یعنی تیزی یا چټکتیا یا هم رفتار. ولاسیټی معنا سرعت، سرعت یعنی تغییر مکان نظر وخت. کچیری یو جسم نظر وخت تغییر مکان وکي دیته ولاسیټی یا سرعت ویل کیږي. او کچیری د یو جسم فاصله نظر وخت وڅېړو دیته بیا سپیډ یا چټکتیا یا تیزی ویل کیږي. دا په یاد لري چې په سپیډ یا چټکتیا یا تیزی کې یوازینی شی چې مذکور دی هغه د جسم مقدار دی، ولې جهت په نظر کې نه نیول کیږي. کچیری د جسم جهت دی هم په نظر کې ونیوي چې دی په دونې تیزی یا چټکتیا یا رفتار سره روان دی، نظر شمال محور ته، نظر د جنوب محور ته، نظر د لویدیځ خواته، نظر و پورته خواته چې یو لوری یا سمت دی سره مشخص کړي، هغه د اتوماتیکلی واړوي په څه باندې؟ په ولاسیټی باندې. اوس براسو متوسط ولاسیټی یا متوسط سرعت به وڅېړو. متوسط سرعت پر یو بود باندې د ایکس پر بود باندې مساوي کیږي په هغه بود باندې تغییر مکان نظر وخت. پر یو بود باندې تغییر مکان یعنی اخرنۍ قیمت منفي اولنۍ قیمت. په فزیک کې همیشه علامه د دلتا کومولیدل په معنا د اخرنۍ قیمت منفي اولیه قیمت دی. دلتا ټي په معنا د ټي اف منفي ټي آی، عین لکه ایکس اف منفي ایکس آی چې دی هغه سي ټي اف منفي ټي آی لیکو، یعنی اخرنۍ وخت منفي اولنۍ وخت دی. په ځینې کتابو کې کېدای شي دلتا ایکس په ایکس 2 منفي ایکس 1 او دلتا ټي په ټي 2 منفي ټي 1 لیکل، خو مراد یې هغه شی دی اخرنۍ قیمت منفي اولنۍ قیمت، اخرنۍ وخت منفي اولنۍ وخت. بل هم متوسط چټکتیا د متوسط چټکتیا مساوي کیږي کلی فاصله نظر وخت، ټوټل ډیسټنس نظر وخت. په دې ځای کې خو تغییر مکان نظر وخت وو، دلته بیا فاصله نظر وخت ده، دې ته سپیډ یا چټکتیا ویل کیږي. چون موږ او تاسو یو بودی حرکت په نظر کې نیسو بنان یوازې د ایکس محور یا کېدای شي یوازې د وای محور یا کېدای شي یوازې د زیډ محور په نظر کې ونیسو. وی ایکس یعنی سرعت نظر ایکس ته کاما ای وی جی یعنی ایوریج متوسط لیکو مساوي کیږي د درې علامې په معنا د تعریف دی، یعنی سرعت د ایکس پر محور په متوسط ډول سره داسې تعریف شوی دی چې تغییر مکان پر یو بود باندې نظر پر هغه وخت چې دا جسم اخرنۍ موقعیت ته رسیږي هغه باندې تقسیموو. د ایکس پر محور باندې تغییر مکان په متر سره او تغییر د وخت په ثانیه سره اندازه کیږي بناء په سیستم انټرنیشنل یا بین المللي سیستم کې د سرعت واحد همغه متر پر ثانیه ده. سپیډ تیزی یا چټکتیا یا رفتار یو سکالري کمیت دی. سکالري کمیت عبارت هغه کمیت څخه دی چې د اجسامو مقدار یوازې په نظر کې نیسي، جهت په نظر کې نه نیول کیږي. عین واحدات دي لکه څنګه چې د سرعت واحدات دي، کلی فاصله نظر و کلی وخت، ټوټل فاصله نظر و ټوټل وخت عبارت دی د سپیډ.
سپیډ معمولا مطلقه قیمت نیول کیږي د سرعت. د سرعت مطلقه قیمت یعنی د سرعت د علامو څخه صرف نظر کوو هغه ته سپیډ ویل کیږي، یا هم په ځینې کتابو کې په ساده اس سره لیکي. اس مساوي کیږي یا سپیډ داسې تعریف شوی دی چې ډیسټنس تقسیم پر ټایم. The speed has no direction. چټکتیا، تیزی یا رفتار چې دی هغه جهت نه لري and is always expressed as a positive number او همیشه مثبت نمبر وي. Neither average velocity nor average speed gives detail about the trip described.